د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ، دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټیوي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ړې یا ړه د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ړه توری دی. دا سور غشی چې ورسره دی دا راښیي چې له پاس لور څخه پیل کیڼ لور ته تاویږي. ګورئ، د ړه توري تر څنګ ټکي ټکي ړه توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ړه توری داسې ډک کړئ. د ړه توري شکل مو وپېژانده. اوس د ړه توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، ړه د ړوند د کلمې په سر کې د لیکل شوي ړه توري غږ دی، لکه ړوند. ته ووایه ړوند. بیا ووایه. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ړه توری په سر کې راشي. ړه، ړوند، ړه، ړنګ. په تخته چې څه لیکي ړنګ یې کړه. دا ړوند دی. د اسمان شین بخون رنګ لري. ګورئ، دا واسکټې تور رنګ لري، جامې یې سپین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ړوند رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د ړوند په کلمه کې یو ځل د ړه توری راغلی. دا ړوند دی. دلته د ړوند په کلمه کې یو ځل د ړه توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ړه توری چې په سر کې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ړوند لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ړوند لیکل مو ښه یاد شي. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ړوند رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. اسمان ته اسماني تت شین رنګ ورکوو. داسې. ګورئ، دغې ځمکې او غونډۍ ته نخودي تیز رنګ ورکړئ. اوس نو د ځمکې دا لاندې برخه رنګوو. ډېر ښه، دغه شانې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې یې لومړی ړه توری په شنه رنګ لیکل شوی او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د ړه توری لیکل شوی دی. د ړه توري په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ړه توري په سر ړه توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي.
شاباس. موږ ړ توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ړ توری دغسې لیکل کیږي. موږ د ړ توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د ړوند د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ړوند کلمه لیکل شوې ده. د ړوند په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ړ توري په سر کې، د ن توري په سر کې. اوس د ړوند د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین. ړوند لیکل زده کوو. شاباس. اوس موږ ړوند لیکو. ړوند دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ړ توری لیکل شوی دی. راځئ چې په سپین رنګ لیکل شوي ړ توري په سر د ړ توري لیکل زده کړو. شاباس. ړ توری لیکو. موږ د ړ توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ړ توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ړوند کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ړوند د هرې یوې سپینې کلمې پر سر ړوند ولیکو. ډېر ښه. موږ ړوند لیکل یادوو. ړوند لیکل یادوو. ړوند لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ړ توری په خړ رنګ راغلی. د سر ړ توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ړوند د کلمو کتار دی چې د ړوند لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ړ او د ړوند د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. ړ توری لیکو. ړ توری لیکل زده کوو. موږ ړ توری لیکو. شاباس. موږ ړوند لیکل زده کوو. موږ ړوند لیکو. ړوند دغسې لیکل کیږي.
ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ړ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ړ توري په سر ړ توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ړ توري لیکل زده کوو. ړ توری دغسې لیکل کیږي. موږ ړ توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ړوند د کلمو کتار دی. اوس د ړوند د کلمې په سر لیکو چې د ړوند لیکل مو زده شي. آفرین، ړوند دغه شان لیکل کیږي. ړوند لیکو. ړوند لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ړ توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ړ توری لیکو چې د ړ توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ړ توري لیکل زده کوو. ړ توری دغسې لیکل کیږي. موږ ړ توری لیکو.
دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ړوند لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ړوند کلمه ولیکو چې د ړوند لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ړوند دغه شان لیکل کیږي. ړوند لیکو. د ړوند لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ړ توری چې نوم یې ړې دی او داسې لیکل کیږي، او د ړوند کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.